چې کله تاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې 100 چاینیز کرنسی روپۍ پوره شي نو بیا چې کوم د تاسو په بانک اکاونټ باندې راوستل شي. السلام علیکم ملګرو، پر نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره ډیر د خوشحالۍ خبر راوړل دي او هغه خبردار چې تاسو اوس کولای شئ چې د ټیک ټاک نه روپۍ وګټئ. نو زه تاسو ته ټوله طریقه درخم چې تاسو د ټیک ټاک نه روپۍ څنګه ګټئ، خو ډیر لپاره تاسو را ویډیو پورا ګورئ، ویډیو بس سکیپ کوئ نه. او کوم مرګرو چې زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي، زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ، ویډیو در سره هم لایک کړئ، ځکه چې په لایک او سبسکرایب باندې څه قسمه خرچه نه راځي. نو خو اوس راځو چې د ټیک ټاک نه روپۍ څنګه ګټو. نو ملګرو، اوس په پاکستان او افغانستان کې د ټیک ټاک مونیټایزیشن آن شوی دی او په نورو ملکونو کې خو الریډي د ټیک ټاک مونیټایزیشن آن دی. نو تاسو کولای شئ چې په پاکستان او افغانستان کې د ټیک ټاک نه روپۍ وګټئ، خو د ټیک ټاک نه روپۍ ګټلو لپاره څه پالیسي څه کرایټیریا ده هغه به تاسو کوئ. نو بیا به تاسو کولای شئ چې د ټیک ټاک نه روپۍ وګټئ. دوستانو که تاسو د ټیک ټاک نه روپۍ ګټل غواړئ نو تاسو په خپل ټیک ټاک اکاونټ باندې 1 लाख یعنی 1 लाख فالوورز پوره کوئ. نو چې کله تاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې 1 लाख فالوورز پوره شي نو بیا تاسو له ټیک ټاک والا چې کم دی مونیټایزیشن لپاره آپشن درکوي او تاسو خپل ټیک ټاک چې کم دی او مونیټایز کوئ. خو تاسو د ټیک ټاک اکاونټ باندې مونیټایز کیږي چې کله تاسو خپل ویډیوګانې تاسو اپلوډ کړي وي. څنګه چې تاسو پته لرئ چې تاسو په یوټیوب چینل باندې 1000 سبسکرایب او 4000 غنټې واچ ټایم پوره شي نو بیا چې کوم د تاسو یوټیوب چینل مونیټایز شي نو بیا چې کوم د تاسو په ویډیوګانو باندې ایډز چلیږي، اشتهارات چلیږي، داغه پیسې چې کوم د تاسو ته ملاويږي. همداسې به تاسو د ټیک ټاک اکاونټ مونیټایز کیږي. نو تاسو د ټیک ټاک اکاونټ به حاله مونیټایز کیږي کله چې تاسو 1 लाख فالوورز پوره شي او تاسو خپل ویډیوګانې اپلوډ کړي وي. اوس مطلب چې تاسو بل چا ویډیو سره لیپ سینک کوئ یا چې کوم د ډانس کوئ وغیرہ یا بل چا ویډیوګانې تاسو ډاونلوډ کړي او هغه دوباره تاسو په خپل ټیک ټاک اکاونټ باندې چې کوم دی اپلوډ کوئ نو په دې طریقې سره تاسو چې کوم دی د ټیک ټاک نه روپۍ نشئ ګټلې. نو که تاسو هم غواړئ چې د ټیک ټاک نه په ریل او په صحیح طریقې سره روپۍ وګټئ نو تاسو به ټیک ټاک کیمرې ته داسې مخامخ راځئ، خپل ویډیوګانې اپلوډ کوئ، پر دې ویډیوګانې به نه اپلوډ کوئ. نو اوس په زیات مرګري دا وایي چې موږ په ټیک ټاک کې په کم ټاپک باندې ویډیوګانې جوړو. تاسو ټاپکونو کټګریانې خو ډېرې زیاتې دي، خو زه تاسو ته یو څو وایم. یعنی تاسو په ټیک ټاک کې مزاحیه ویډیوګانې هم جوړولی شئ، ټیکنیکل ویډیوګانې هم جوړولی شئ، هیلث په حواله سره هم تاسو ویډیوګانې جوړولی شئ. دې نه علاوه چې کوم دی تاسو ټیکنالوژي ویډیوګانې هم جوړولی شئ. نو داسې ډېر زیات ټاپکونه چې تاسو په هغې باندې ویډیوګانې اپلوډ کولی شئ. په تاسو کې به خامخا څه نه څه ټیلنټ وي. نو تاسو کله هم ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کوئ، خپل ویډیو اپلوډ کوئ، کله چې تاسو 1 लाख فالوورز پوره شي نو بیا چې کوم دی تاسو په مونیټایزیشن لپاره اپلای کوئ. چې تاسو کله ټیک ټاک مونیټایزیشن آن شي تاسو په ټیک ټاک په ویډیوګانو باندې بیا اشتهارات چلیږي، ایډز به چلیږي او دغه اشتهارات چې کوم دی هغې نه تاسو ته پیسې ملاويږي. د یوټیوب پر ویډیوګانو باندې کوم دی هم اشتهارات او ایډز چلیږي. تاسو چې زموږ ویډیو راړولي چاته پکې مخ ته اشتهار یا ایډز ورغلې وي یا نو یوټیوب والا چې کوم دی 60% ځان سره پیسې ږدي او 40% چې کوم پیسې وي هغه کریټرز لور کوي. خو ټیک ټاک والا همداسې نه کوي. ټیک ټاک والا چې کوم تاسو 100% پیسې ګټلې وي او ټول پیسې چې کوم دي تاسو اکاونټ ته سند کوي. ټیک ټاک د کمی روپۍ چې کم دي تاسو په بانک اکاونټ باندې وډرا کولای شئ او باسلای شئ. نو چې کله تاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې 100 چاینیز کرنسی روپۍ پوره شي نو بیا چې کم دي تاسو په بانک اکاونټ باندې راوستل شئ. نو د کم مرګرو چې په ټیک ټاک باندې 1 लाख فالوورز پوره شوي وي نو هغه ماته ضروري کامنټس وکړئ او د کم مرګرو چې په ټیک ټاک باندې څومره هم فالوورز وي 500 وي 1000 وي هغه هم ضروري کامنټس وکړئ. نو کم مرګرو چې ټیک ټاک اکاونټ نوی جوړ کړئ نو د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړئ او خپل ویډیوګانې په اپلوډ کول شروع کړئ. کم مرګرو چې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړی وي او سنا فالوورز وي او پر دې ویډیوګانې مو اپلوډ کړی وي نو هغه ویډیوګانې ته ډیلیټ کړئ او خپل ویډیوګانې په اپلوډ کول شروع کړئ. ملګرو ما تاسو ویل چې تاسو په ټیک ټاک ویډیوګانو کې لیپ سینک، ډانس وغیرہ داس ویډیوګان چې کم پر دې کې وایس ویډیو وغیرہ استعمال شوی دغه به تاسو نه کوئ. هم خپل کنټینټ به تاسو کریټ کوئ، خپل ویډیوګانې به تاسو جوړوئ. نو بیا به ان شاء الله چې تاسو 1 लाख فالوورز پوره شي نو تاسو بیا مونیټایزیشن لپاره اپلای کولای شئ. ان شاء الله زه تاسو په بل ویډیو کې دا وایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو په پاکستان او افغانستان کې د خپل ټیک ټاک اکاونټ مونیټایز کړئ. یعنی تاسو مونیټایزیشن لپاره به اپلای څنګه کوئ. تاسو هم په ټیک ټاک باندې په ریل او په صحیح طریقې سره کار شروع کړئ نو ان شاء الله بیا تاسو کولای شئ چې د ټیک ټاک نه ډېرې زیاتې روپۍ وګټئ. ان شاء الله په بل نوې ویډیو کې ملاويږو. د الله په امان.